پلازمینه کابل هغه ګڼمېشتی ښار چې شاوخوا 5 میلیونه اوسېدونکي لري. د دغه ښار اوسېدونکي له ډول ډول ستونزو سره مخ دي. د بېلګې په ډول د چاپېریال ککړتیا، د څښاک پاکو اوبو ته نه لاسرسی، خو تر دې ټولو ورهاخوا عامه او جدي ستونزه ناوړه ترافیکي وضعیت دی. نږدې 2 میاشتې کېږي چې د اسلامي امارت په مشرۍ نوي حکومت کار پیل کړی، خو د کابل ښاریان لا هم له ناوړه ترافیکي وضعیت څخه سر ټکوي. دغه وضعیت رښتیا هم ډېر ځورونکی دی، ځکه خراب ترافیکي سیستم یوه داسې عامه ستونزه ده چې د ټولنې هره طبقه خلک ترې اغېزمن کېږي. د بېلګې په ډول ناروغان، ښوونکي او زده کوونکي، کاریګر، دولتي چارواکي او آن حکومتولي هم له ناوړه اغېزو خوندي نشي پاتې کېدلی. د دغه وضعیت مثبت بدلون لپاره د ترافیکو ریاست، ښاروالۍ او په مجموع کې ټول حکومتي چارواکي او عام ښاریان ځینې دندې او مسؤلیتونه لري چې باید په جدي توګه پاملرنه ورته وشي. د ترافیکو ریاست او د کابل ښاروالي مسؤلیت لري چې په دې برخه کې کوټلي اقدامات وکړي، د سړک په سر پلورونکي منع کړي، باري موټرو ته نورې متبادلې لارې پیدا کړي او یا د شپې یو داسې وخت ورته وټاکي چې ګڼه ګوڼه کمه وي. په څلور لارو او د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې د ترافیکو شمېر او مسلکیتوب ته پاملرنه وکړي او که اړتیا شي له نظامي ځواکونو څخه مرسته وغواړي. خو په دې برخه کې د حکومت اقدامات به هغه مهال مؤثر وي چې یو لور ته قاطعیت ولري، یعنې د سرغړونکو او ترافیکي قوانینو نه مراعات کوونکو سره جدي چلند وکړي، او بل لور ته د عامو ښاریانو همکاري ورسره وي. موږ باید یوازې حکومت د ټولو کارونو مسؤل ونه ګڼو، بلکې په خپله ښاریان او عام وګړي هم مسؤلیت لري چې چارواکو سره همکار شي، ترافیکي قوانینو ته د درناوی وکړي، زغم ولري او په خپل قطار کې ولاړ شي. په دې سره به نه یوازې ترافیکي ستونزې حل شي، بلکې د حکومت او عام ولس ترمنځ به بې باورۍ او فاصلې هم راکمې شي.